السلام علیکم خو ګملګرو په نن ویډیو کې به تاسو ته دغه طریقه درښیم چې هر یو تصویر ته به د خپلې خوښې مختلف بیکګراوند څنګه ور چینج کوو. څنګه چې تاسو زما د موبایل په سکرین باندې ښکاري چې ما یو خپل تصویر دلته بیکګراوند چینج کړی دی، نو تاسو هم خپل هر یو تصویر دغه شان په اسانه طریقه باندې بیکګراوند ور بدلولی شئ. څنګه بیکګراوند چې هم تاسو غواړئ د خپل ګیلري نه خپل تصویر ته په اسانه طریقه باندې ور بدلولی شئ. بالکل به چاته پته نه لګي چې دې تصویر ته بیکګراوند چینج شوی دی. نو دا کوم اپلیکیشن دی په کوم کې چې تاسو په اسانه طریقه باندې هر تصویر بیکګراوند چینج کولی شئ. د دې اپلیکیشن مکمل طریقه تاسو درښیم ویډیو تر اخره پورې ګورئ. د دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو نه سبسکرایب کړئ، دا ضرور سبسکرایب کړئ چې بیا زموږ راتلونکي هر یو معلوماتي ویډیو به تاسو ته په ټایم باندې په خپله در رسي. خو کوم ملګرو دا اپلیکیشن دی، د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي. کوم ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري، تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاو شي، د دې ویډیو په کمنټ کې به هم تاسو ته لینک میلاو شي. د هغه ځای نه تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کولی شئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ، سمپل دغه رقم اوپن کړئ. کله چې هم دغه اپلیکیشن تاسو اوپن کړئ، نو فرست اف اول به تاسو سٹارټ فرام پټو، د دې نه به تاسو خپل یو تصویر راواخلئ. تاسو ته ښکاري سٹارټ فرام پټو. نو کله چې هم تاسو د باندې کلیک کړئ، تاسو ګیلري به دلته څومره تصویرونه چې دا به تاسو ته شو شي. تاسو به خپل هغه تصویر سلیکټ کړئ کوم چې تاسو بیکګراوند چینج کول غواړئ. نو زه به سمپل خپل یو تصویر دلته سلیکټ کوم. نو تاسو ته ښکاري اټومیټیکلی به د دې تصویر نه به مکمل بیکګراوند ختم شي او بیا تاسو د خپلې ګیلري نه هر یو بیکګراوند راغیستلی شئ او دغه تصویر ته ورلګولی شئ. تاسو ته ښکاري دغه ټول تصویرونه تاسو دلته شو کړه. نو بیا به زه څه وکړم، ته به سمپل خپل یو تصویر سلیکټ کړم. تاسو ته ښکاري تصویر ما سلیکټ کړ. اوس لاندې تاسو له بل یو آپشن درکړي، تاسو ته ښکاري دلته بیکګراوند. تاسو به څه وکړئ، په بیکګراوند باندې به کلیک واخلئ او تاسو له بیا دلته بل یو آپشن هم درکړي، چینج بیکګراوند، یعنی بیکګراوند تاسو دې ځای نه بدلولی شئ. نو سمپل به زه په دې باندې کلیک واخلم، د خپل ګیلري نه زه دلته یو بیکګراوند سلیکټ کړم او دلته به تاسو ته ډایرکټلی په دې اپلیکیشن کې خپل هم مختلف بیکګراوند شو کړي. تاسو ته ښکاري دلته خپل بیکګراوند پکې هم شته، دا هم تاسو په یو کلیک باندې ور بدلولی شئ. بره تصویر ته تاسو ګورئ، دغه بیکګراوند به ورته چینج کېږي. تاسو ته ښکاري داسې تاسو بدلولی شئ. که تاسو غواړئ چې د خپل ګیلري نه چینج کړئ، نو سمپل په مای فوټوز باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو بیکګراوند سلیکټ کړئ. نو زه به دلته د خپل تصویر یو بیکګراوند، زه به خپل بل تصویر سلیکټ کړم. نو تاسو ته ښکاري خپل تصویر ما دلته سلیکټ کړ، هغه به اوس اټومیټیکلی دلته د دې بیکګراوند چې کوم دی نو هغه به دغه تصویر ته ولګي. داسې که تاسو به بل یو تصویر باندې کلیک کړئ، نو تاسو ته ښکاري دې ته ما مکمل بیکګراوند چې دی هغه دغه تصویر ته بدل کړه په اسانه طریقه باندې. بیا به تاسو یو کوئ څنګه د هغې لپاره بره سمپل په دې تیر نشان باندې کلیک واخلئ. په یو کلیک باندې به دغه ستاسو تصویر په ګیلري کې سیو شي. تاسو ته ښکاري لاندې تاسو له آپشن درکړی سیو ټو ګیلري، دغه تصویر به تاسو په اسانه طریقه باندې سیو شي. خو ګمرګرو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په اسانه طریقه باندې هر یو تصویر د بیکګراوند بدل کړئ په خپل موبایل کې ډېر زیات په اسانه طریقه سره. نو امید لرم نننۍ ویډیو به تاسو خوښ شوي. که ویډیو خوښ شوي د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ او موږ به خپلې دعاګانې کې یاد ساتئ. د الله په امان.